ما ملي خبره کوله وخت نو زمان ميلان په دې خاطر باندې چې اجازه لرم عمران سنباد برگرمای ساعتی تاست پدیر لام داوود څو یو وای السلام علیکم او مشرانو دا څه دی چې زه چانته څه وایم پښتنو څخه او د پښتو د کلتور او دغه څخه متاثر شوی ما یا دا څه راته ښکاري چې هیڅ کوشش نه دی هغه دری زبانان یا فارسیوانان وایي عقل پښتون باد یا زه درته په ثبوت ورسوم زه درته دا په ثبوت ورسوم اصل کې موږ خپل قهرمانان هېروو د لنډ مثال په توګه څلوریزه خو وایم تاسو کایهان یادوئ تاسو مارس یادوئ مریخ یادوئ او پښتانه د چارګان په خاورو کې لوړلي او شکېدلي جامو او یا طالبان سره مثال کوئ زه تاسو ته وایم شاید تاسو به پېژنئ یا نه نومیږي مومند عبدالاحد مومند د هغه په واسطه باندې افغانستان د انګلستان څخه مخکې کیهان ته تللی پښتو ژبه پنځمه کیهاني ژبه ده د انګلیسي ژبې څخه مخکې راځي په دغه کې د هغې څخه تاسو به وایئ چې پښتو کې بل داسې مشر یادونه شته دی مثال په طور ملاله یوسفزۍ پښتنه ده زه په ویاړ کوم زه خو نه پوهېږم چې تاسو ورته پاکستانۍ یا پېښوری هغې چې ویلي چې یو قلم یو کتاب یو معلم دا دنیا بدلولی شي دا زه ورسره بلکل زه ورسره موافق یم خو موږ هېروو موږ یې نه یادوو که چېرته فرضاً دا کوم یو دري زبان کیهانول باید مثال په طور شاید د هغه په ویاړ یې هر کال غونډه لمانځلی چې دا کیهاني ورځ ده لیکن دا چې یو پښتون او متاسفانه چې محمد دوران هم پښتون دواړه صاحب یو خیر دا نورې خبرې دي مشاعره خیر د هغې څخه زه یو څلوریزه مې لرله دا څلوریزه مطلب دا و چې زه دې غونډې ته اوس هم نه راتلم ما باندې یو بل چل وشو زما مور او خور راغله دلته ناستې بیا یې ما ته زنګ وکړ چې ول موږ فلاني ځای کې یو ډېر عجل کار دی نو زه چې کله دلته راغلم چې ګورم غونډه د پښتو مې دي داسې یو چل یې وکړ خو انشاءالله دلته د دې څخه زه د اوس څخه وایم چې زه ستاسو سره یم او زه درسره آینده کال کې یم د خپلې خواڅ هم مالي کومک کولی شم او هم یم مقصد زه غواړم چې دا ټول ادرسونه او هغه هم بیا واخلم څلوریزه داسې ده پردی ملک دی د ړندو په شانتې ګرځم پردی ملک دی د ړندو په شانته ګرځم د غمونو سره سر په سر ټکر خورم خو چې هیلې پښتنې مې وي په زړه کې خو چې هیلې پښتنې مې وي په زړه کې یا به ورسم منزل ته یا به سر خورم مننه ستاسو ځانځاني مه کوم زه دا وایم دا شعر زما د خپلې خور دی او زه د علیګل پیوان چې یو مشهور شاعر دی د هغه خوری یم او تاسو نه یو دنیا مننه ژوندي اوسئ